عبدالوهاب پوښتنه کوي چې جهل په ایمان یا په جز د ایمان کفر دی او که یا؟ حضراتو په مسئلو د ایمان کې جهل کفر دغسې یعنې دا یو مسئله مشهوره ده و یو لزوم د کفر دی یو التزام د کفر دی. لزوم د کفر دا معنا چې یو عمل وي سړی په کافر کېږي دی په خبر نه وي. بعضې کتابونه وایي دا سړی نه کافر کېږي وام عمل یې د کفر وکړي خو په خبر نه و. لزوم د کفر دی التزام نه. او التزام د کفر دا معنا چې ښه په دغه پوهېږي چې اوبه ته سجده سړی کافر کوي سربیره پر دغه علم د اوبه ته سجده په خپل اختیار کوي یا د قرآن پاک بې عزتي کوي یا د علیه السلام مبارک په شان کې بې عزتي کوي د خدای پاک په شان کې بې عزتي کوي دا التزام د کفر دی. دا سړی یقیني کافر کېږي. او حضراتو مسله حقیقت کې داسې نه ده. په دار د اسلام کې جهل عذر نه دی. لزوم د کفر او التزام د کفر دا دواړه یو شي دي. او دا حواله هم په چا کې ده یعنې یوه رساله ده هغه ته وایي ما لابد منه د صاحب د مظهري د هغه تصنیف دی رحمت الله علیه په ځان کې قوي مضبوطه کتاب. لکن او حضراتو یو لیدل د مسلې دي یو پوهېدل په مسئله دا دوه بیا فرق لري. یو عالم اصلا په مجلس کې واورېد په داسې ځای کې سره ناست و چې هلته کتابونه نه و. عالم هم سپین ږیری عالم قومي عالم او په ځان کې متدین دیندار مجاهد. دا خبره جنډې وشوه ول ما په یو کتاب کې ولیده که زوی غني وي راولاړ شي و خپل پلار ته زکات ورکړي ول داسې یې کېږي. ما ول چېرې دې ولیده ول په عالمګیري کې. ما ول عالمګیري خو داسې نه وایي ول یو صاحبه بیا ته وګور. ما ول ښه د دغه ځای چې زه کور ته ولاړم هغه عالمګیري مې راواخیسته. هغه عالمګیري کې مسئله داسې ده وایي و اب د غني ته زکات راواخلي. دا معنا ده چې یو سړی مسکین دی دی خپل ځوان زوی لري هغه زوی یې ډېر مالدار دی تاجر دی هغه مال یې په خپله ګټلی دی. دغه مسکین پلار چې د غني سړي پلار دی و دغه مسکین ته که یو بل څوک راولاړ شي خپل زکات ورکړي و د غني و پلار ته زکات د بل چا راواخلي. ولې علت دا دی چې پلار د زوی په مال نه غني کېږي. پلار تنها د نفقې و د ډوډۍ حق لري بالابد حق په مال کې د زوی نه لري. نو مال د زوی دی پلار یې مسکین دی زوی یې غني دی که یو اجنبي بېګانه سړی بل څوک راولاړ شي د دغه غني هلک و پلار ته چې پلار یې مسکین و خپل زکات ورکړي داسې یې کېږي. ډول که زوی و پلار ته زکات ورکړي دا څونه فرق پیدا تر دې ما لابد منهو پورې حضرات یو سپین ږیری عالم د قصه کول ول په سارا کې د یو سپین ږیري ملا مېلمه شوم. دا یو شیخ د دې بل شیخ مېلمه شوی په سارا دا مېلمه عالم دی ملا دی. نو ول هلته چې کښېناستو ماښام چې ډوډۍ راوړه هغه یې پچیره پخ کړه. نو پچیره خو پر ملا باندې بیا پر سپین ږیري پر بوډا او پر زاړه خو نه لګېږي. دا مېلمه ګډ دی وایي و ما ته عذر وکړي دغه صاحبي خانه دا کوروالا سپین ږیري عالم ما ته عذر کاوه ول صاحبه دا پچیره ډوډۍ زما خشم نه ده او نه راباندې لګېږي. اما هغه بله ورځ مې په کتاب کې ولیده ول خمیره ډوډۍ حرامه ده چې سړی بیا خوري. نو ژر عالم کوروالا مې خبره کړه چې پام کوه بیا خمیره ډوډۍ پخه نه کړي. نو د هغه وخت څه اوس موږ پچیره پخوو. دا سپین ږیری عالم دا مېلمه دی وایي زه حیران پاتې شوم چې دا مسله خو تر اوسه موږ نه وه لیدلې ده چیرې لیدلې. ول ما ورته ویل دا مسله څه شي کې وایي چیرې وایي ول په ما لابد منهو کې وایي هغه فارسي رساله ده او ډېره ټینګه رساله ده مسلې ډېرې محکمه مسله. ول ما ول هغه د لیست ویل هغه د په سرتاح کې ایښی ما ول ته یې راواخ هغه کتاب چې راواخیستی ما لابد منهو په هغه کې لیکلې وه ول خمر حرام است. خمر شراب بولي حضراتو. دا کوروالا عالم سپین ږیري ترجمه یې په خمیره ډوډۍ کړې. نو شراب حرام دی ډول خمیره ډوډۍ د خمر ترجمه. نو لیدل د مسئلې علیحده او پوهېدل په مسئله علیحده فرق لري. حاصل د کلام دا
یا شک په مسلو د ایمان کې، جهل په مسلو د ایمان کې، او دا لزوم د کفر، التزام د کفر حضراتو، دا بلا فرق دی. په مسلو د ایمان هر سړی مکلف دی چې ځان به پوه کوي. کافر اوله درجه مکلف دی په ایمان. ایمان به دی پېژني، ایمان به راوړي، حق به مني. او مسلمان خو د هغه معنا مؤمن چې ده به حق پېژندلی وي، بیا به یې منلی وي. والسلام